ها یو سلام خو پیوچو لاټین کاکا سلام علیکم. لاټن کاکا سلام علیکم. او زنده‌باد 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 زنده‌باد. دې یو درې مرګري واغه شو شمع دیوا او شمنۍ هغه هم لاړه خاولاندې خاور شمع خو سم راج کې په ودونو کې کنه ودونو نکریزو کې غړي راګړي او دیک چرته لاړو دې د کباړي دکان ته ډیره مننه. نو بس خلک خو ډېر خلک پیژني ولې نه پیژني نو سړی به نه چې هغه نه ماشومان مې نه پیژني چې داسې نو ماشومان خو خبره ماشومان خو ډوډۍ هم نه پیژني. څونه وخت پس دا ولدو تقریبا 15 کاله بعد ها نه یو بل ته ونخ کړو आवाजونه وراتله نو یو سلام خو په واچو سلام واچو لاټین ته السلام علیکم. سلام مننه السلام علیکم. دې خپل بچی کړی دا او خپای ورپسې ځکه نه یو سلام په واچو مننه قدرمن دا نظر ماما خې جوړي خبرې کې راځه دا پیژنې څونه وخت پس دی ولدو وسم من کرشوري سلام پیناشي وری به کوان او ته کاکا السلام علیکم. کاکا خو دې الله ټیم کاکا دې کړه ها دې ته ټول راغون شو کوټه کې ویلا کو کنه صف کوله وخت نو ولې نه د دور بوتل دې په واچو نو مې درځي نو نه درځي حال دې نه ورځي ډیر باندې نو دې مکه لاټین نو هغه شمه وا یو شمه ورته وای کنه شمه به لګولا یو د غر لرګي چې و لرګي دړو کې ورته ماګه ته ورا چولو او رڼا به کوله په خوا وخت کې تو کنه قدرمن دو ذات یریږي ور کلا سره ته خو به سره نه چي دا خو تاسو د تور شپو یارو کنه تاسو به دې کې د 3 روپو تیل واچول او 2 هفتې به کېناست ډېر په خوا وخت اجره کې به مشران به جرګي به وي فیصلې به وي مرکې به وي اوس خو لوره داسې شی نه وتلی دی چې لوره څه خو قربان دې دی لاټین به منې لاټین به منې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اولیدونکو اوریدونکو هیوادوالو زما خوږ مینوالو زه شفیع الله همدرد یم. نن مې تاسو ته داسې یو موضوع او ټاپک راوړی تاسو به حیران پریشان یاست. نن زه تاسو سره د چا ملاقات کول غواړم. هغه څوک دی هغه نوی نسل نه پیژني. دا د زړو خلکو آثار لکه زاړه آثار هغه زاړه خلک ډېر ښه پیژني. نو په دې بازار کې به زه هغې له چکر هم ورکوم او زه ورسره ستاسو ملاقات وکړم. هغه څوک دی تاسو به حیران یاست چې همدرد صاحب مونږ چا سره مینول غواړي. نو د انتظار شیبې ختمې شو او هغه څوک دی هغه دا لاټین. نو راځئ چې دې له چکر ورکړو او د هیوادوالو نه نظر واخلو. راځئ موږ سره راځئ چې دلته یو بابا ناست دی دې سره نظر یې پرېښودی لاټین بابا راته. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا دا پیژنې دا خو ستاسو زوړ یار دی د تورو شپو یار هم دی اوس دا نشته خپی ورپسې ولې نه څونه وخت پس دی دا ولدو ډېر کلونه کېږي د دې په باره کې یو څو خبرې وکړه کنه دا به چې حجره کې و نو ټول به ورته راغونډ وو وکړه ها راټول به دې ته ها وایه دې باره کې خبرې وکړه نو رسو وایم دې کې موږ د 100 روپو تیل واچول دې کې راسو پرېوته راغله اتانو 2 روپو 1 روپو 15 روپو 10 روپو ها اوس سهولت شو کنه اوس چې سولر رالو بیټریان رالي دا لاړو دا اوس د کباړي په دکان کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي همداسې کنه ډېره مننه چې موږ له وخت راکړو بس راځئ قدرمندو د نورو خلکو هم د دې په حواله نظر اخلو چې څه وایي ماما ښې جوړې دا پیژنې دا څه دی څونه وخت پس دا ولدو تقریبا 15 کاله بعد ها دې ته په یو کوټه کې ټول راغونډو څه مینه محبت به اوس او هغه وخت کې څه فرق دی د برق نزدیک خوند خو که نه یو بل ته ونخ کړو اوازونه به راتله نو یو سلام خو پې واچو سلام واچو لاټین ته السلام علیکم. مننه السلام علیکم. السلام علیکم وروره ښې جوړې دا دې څونه وخت پس ولیدو یاره کېږي به دغه 14 کاله به کېږي دې کې به یو 100 روپو تیل خلکو واچول 2 روپو 15 روپو یاره همداسې به وو 15 روپۍ 4 روپۍ 10 روپۍ او ډېر وخت پس دې ولیدو ډېر وخت د دې په باره کې یو څه ووایه که نه څه به ووایو دا به کوټه کې شو چېرته به شو کوټه کې به ایښی او به ټول دواړه ناست وو همدغسې ګندا وو خو رڼاګانې دي خو د دې شي خوند وو او خپی ورپسې
خود به مینه لاره محبت هم دې ته به راغونډ کړو که مینه محبت به نه وي. کاکا ته څه ویل غواړې دې په باره کې لاټین ستاسو سره ډېرې ورځې شپې تېرې کړي که نه اوسنی نوی کول نه پېژني زمونږ د وختو سابقه اثار دي او برکتي شیانو دا بجلي او دا شیان به چا نه پېژنده دې کې به تېل اچول او دا به دغه شیشه به یې پاک کړه او بس شیشه به وبلګي پاک رڼا او به بس شو رڼا ته به اوس دا نن سبا چېرته دی د کباړي په دکان کې کباړي په دکان کې بې قدره او شو څونه وخت پس دی ولو او ډېره مودې پسه نه یو سلام خو پې واچوئ لاټین کاکا سلام علیکم لاټن کاکا سلام علیکم او زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد زنده باد السلام علیکم څنګه یې وروره ښې جوړې خیرت دی دا پېژنې څونه وخت پس دی ولو یو سلام پې واچوم مړه لاټین کاکا سلام علیکم دې کې به تاسو 100 روپو تیل اچول اوس تیل خاص پیدا کیږي چې په دې نشته که نه او نن سبا دا کوم دی کې د ژوند شپې سبا کوي کوټو کې چرته مسلمان کباړي سره نه ایخي کباړي نشته تا سره کور کې شته ډېر کم یو مخشيان تا ساتلې دې لپاره کې څه وایي کنه الله ډېر خوشي دی هغه وخت په ګورو دا شي نه ولا د دې نه مخکې چا باچای کړی دا چمنۍ شمې ډیوي هغه باچې پرې د باچای شو شمه خو لاړله د ودونو ته نکریزو کې کنه د ژوند شپې سبا کوي دیوه غیبه شوه دیوه لاړه مزار ته او بل څه شو چمنۍ وکل کې به چې کنه بیا د باچای شو دی اوس ختم شو په دې نن سبا د کوم ځای کې کباړي دکان کې کوټو کې نشته دروغ دی ویلې دلته پاتې راځي یو سلام به کول واچو څنګه یې ته ماما خې جوړې خبرې کې را سره دا پیژنې څونه وخت پس دی ولو یاره اوس هم من کره شوه دي سلام پې ناشي ولې به کوان او ته کاکا سلام علیکم کاکا خو نه دی الله ټیم کاکا دې کنه ها دې ته به ټول راغون شو کوټه کې وی لګاو کنه صف کولې وخت نو ولې نه پوه د دوه بوتل دې پکې واچول تا سره کور کې شته ده او شته دا په کوم تر اوسه شته او دا نوې نسل دا نه پیژني کنه نه د څه زیاتره د کایا نه پیژني نه پیژني نه پیژني دا پیژني بچي دا چی لاټین لاټین دی دا ماشومان نه پیژني کنه ماما خې جوړي خیرت دی دا پیژني ماما دې ته ویاري ته دا تاسو د وخت کنه تاسو سره ژوند شپې صفا کړي دې باره کې خو څه ووایي دا ډېر خفه دی تاسو نه یار دا ولې خفه کېږي یو سړي ته چې یو سړی چې جواری خوري او ډوډۍ ورته پیدا شي نو جواری باید ولې خفه شي دا برق راووته شیشه راووتله بس ځان وخت عصري شو نو د رڼا ودونه او د ګروپ رڼا د ښه پرېږدي خوند به یې کوو که نه ټول به خوند ورته کې په مغه وخت کې خوند د دې نه هم خوند لکه دا اوس څونه وخت پس دې ولیدو یاره دا مې هغه ورځ هم لیدلی یو بل چا سره کباړي سره به پروت کوم کباړي سره او دا کله چا تقریبا سره؟ 30 کاله کېږي چې لیدلی مې ده په رڼا کې د دې یو درې ملګري وو هغه څه شو شمع ډیوه او شمنۍ هغه هم لاړه خاورو لاندې لاندې خاورو ده. شول که نه شمع خو اوس هم راج کوي په ودونو کې که نه ودونو کې نکریزو کې ګډېږي را ولې نه، ګډېږي ولې نه، او دې چېرته لاړو دې د کباړي دکان ته آفرین ډېره مننه ډېره مننه ټول ودان بخیر. دا پیژنې دا څه شی دی لاټین دی څونه وخت پس د دې سره ملاقات وشو ډېر وخت ها دې کې به تاسو د 100 روپو تیل اچول دغه مونږ 2 روپو که 3 روپو کوم باسو ها او څو ورځې کار به کوو بوتش کې کار کوو کار شیشه به پاک کړو او بس کې وای او دا نن سبا چیرته دی دا سبا ورکړو ها د دې یو درې مرګري واقع شو شمع چمنۍ او ډیوه ډېر پته هغه هم غیب ها دې خپل بچی کړی دا بچی کړو شل او خپای ورپسې ځکه نه یو سلام پی واچو مننه خاص تا نوم څه دی زما نوم محمد غلام علیک دا پیژنې والے څه دا خو هر سړی پیژني یاره لاټین دی نوې نسل پیژنې او یاره نوی نسل کې پیژني ها. څه اندازه دا نن سبا چیرته پروت دی دا خو زموږ کور کې غواګانو کوټه کې په فرش کې اخر سر کې ځړول لګوي کوي خیر دی داسې وي ښه. ها دا ماما پیژنې ته په سم وضاحت ورنکو دې پسې خپای زه فکر کوم چې دا په پخوانو دود دستور او عنعناتو او دا بیا لګوو
برقونه شو جرتونونه پنډکونونه دا وسره دمه شولو کنه ها نن سبا دا کم دي کې ټول کباړي دکان کې هم نه پیدا کیږي بالکل هغه فارموله ختم شو مننه ډیر مننه آباد په دې ګرمه کې تاسو راوځي څه ویل غواړي دا خشي هغه وخت نه ها د وضاحت ورکړو دا خو زما یاد شي چې زمونږ پلار څخه راتلو دلته هندوانو سره به ډېره سیله پیدا کېدل هغه واخیستل هغې وخت یې ښه و بیا کې ډبره ووتله بیا دا ختم شو نو د ډبې وخت راغی اوس شکر دی شیشې د سولر دی دا سهولت ډېر دی نو په دې به سړی دغه شي نو بیا نه سهولت دا ښه دی که نه دا دای مې یو وخت باچۍ کړې وه هو ډېره باچۍ کړه دې دوکاندارانو مخې ته به راځوړندو هو د دې یو کاکا و هغې ته به سیوي ګیس ویل هغه کپړه به چې هغه څه شو هغه هم ورک شو ختم شو نو کیسه یې ختم شو تاریکین اوس هم خلک لږ لږ شوقي ساتي خو بیخي نه ساتي ډېره مننه یو سلام پکې واچوه علیکم السلام علیکم قدرمن دورالو دلته یو بل روډ دی چې اګو والا دی هغې خلاص او مینچي مو ورسره خوا کې روډ څنګه ښې جوړې ښه دی شکر پاسه ودرې سړي څنګه ښه جوړ شوی دا پېژنې کېنه کېنه دا پېژنې بالکل څونه وخت پس ده ولي دا تقریبا 15 کاله پس مو استاد بلات مو لیدل مړه یو مچ خدوال مړه داسې کې چې دغه نه کې مو هیڅ پکې نشته دا د دې ډېر بد راځي ځکه چې دا د زړو خلکو خیر هغه به دا ډېر خوښول او دې ته نفرت کوي نو راشه وای په یو تاله تاګه څه ځان زه خو ته علم دا خو ګوره وی کې کنه دې کې سم نشته ته په دې کې خیر ها لږ وضاحت به واچو څو طاقت واجو تاګه څه ځان دې بچی کړی دا جوړ ډېر بچي په زړو خلکو په ډېرو خلکو پریمان او نوې نسل دا پیږي یاره نه نه سم شي نه پیږي نه کته نه پیژندل هغه کې شو تاګه وځه او وای جاجه دا کور کې تاسو لرئ تیرا سره پروت په خانه ها څه صحیح رنگ کړم او ساته خ بچو ته خای به صحیح ده ان شاء الله مننه آباد قدرمن دورالو دلته یو بل بابا دی چې هغه شربت خرڅ السلام علیکم سلام بابا رښتیا به دروغ باندې وي خدای څومره وخت پسول دو شه دا لاټین دا لوټونه توخه په دې ښکاره او دا خو ستاسو د تور شپو یارو کنه یا سور بوتل هم پکې واچول شنو مو رسل مو بس ها یا 15 روپے او څونه وخت کار وکړو بس اوس په کارو اوس سهولت شو کنه بیټری شو سولر شو دا لاړو دمه شو دا دمشو او د دې یو څو مرګري کنه شمع چمنۍ او دیوا دا څه شو هغه مرګري هغه نښانی او ځواب شپې ور ډیر کسان وسو دا څه سم په خپل کې خبر کوو نه شمع خو سم خوشاله په نکریزو کو په ودونو کې په نکریزو کې شمع چې ډیر خبره نو مارکیټ او سړي شپې لګول او بس هغه څه په شوی ور ټول ځان نو سي و سلام ها هغه شمع د وجه او ها دی خو ته سنو ویلی ها ډیره مننه ورو خې جوړي لاره ده په خیر نوم دې څه دی نوم دې سعید دې خو ته لړم نو ولاګه په دا پیژنې دا و ها څونه وخت پس دی ولو دا یار ډېر وخت دی دا خو ته ډیر ماشوم یې کنه هغه وخت دې ډیره باچي و دا په کوټه کې لګېدل او ټول به ترې راغونډ نن سبا دې د کباړي په دکان کې هلته هم نه پیدا کېږي نور سره نه پیچ کې لاړ شم ها من آباد شو قدرمن دورالو دلته یو ورور لاړ په موټر سایکل او چلې نه اسی په ناسته مړه سړیا څنګه خې جوړ خیر دا پیژنې ورور څونه وخت پس دی ولې باچا دا اوس هم پدې اقرب خلک لګي دا شي لګي یاره سی هم کول لګي ها او خالیه کې خو نشته دا نن سبا چیرته پروت دی کباړي دکان کې غلط شمړه السلام علیکم وعلیکم السلام امیر صاحب خې جوړ ټول په خیر شو څونه وخت پس دا ولې یار الله دې غاړه مده یو 17 کال بعد جوړی دا چې زاړه خلک پیژني خو نوې نسل دا نه پیژني زاړو خلکو دا د تور شپو یارو د 100 روپو تیل به واچو 2 روپو یا 3 یا سالو او څونه وخت کار وکړو یو جمعه نو دې اوس نشته دا چرته ده دا به والله معلوم څه کباړي سره هم نشته کباړي سره دا ما چې دا د کم ځنه پیدا کړي پوه شو او بیا ته به ول سپارم کوئی دا ما تراو چې روک نشي او د دې یو درې مرګري کنه شمع چمنې او دیوا هغه متخصص شو والله ولم شمع خوشته اوس شمع شته. غم خاده کې تاویږي را تاویږي خپای ورپسې خامہ خام زه یو سلام په واچ السلام علیکم ماما خې جوړې
دا پیژنې ولا ته خو به پیژنې بس تاسو خو د تورو شپو یار دی که نه؟ بالکل. خو دا بچې ته پیژنې داسې ها دی نه پیژنې خو هسې وي چې ښه دی نن سبا چېرته دی ناروس نشته نو فرق شته فرق شته دی خو دا نشته دانشته دی اوس کباړي دکان کې هم نه پیدا کېږي موزیم کې پیدا کیږي ها نو دې ته به چې تاسو ناست وئ که نه څه محسوس به م کول نو اوس الحمدلله برکونه راغلي دي درجه نشته هغه ټایم رعایت کړه نن نه اخیسته وخت 500 کاله مخکې نه نو وخت نه یو شو بینیش کړه وخت کې ها استعمالي سیمه دي پکې واچول بالکل اوس چې دی بس دا دمه شو او نو دي ډېره مننه آباد ودان قدرمندو منګه د هر چا هر یو هیوادوال نظر واغستو چې وروره خلکو کې رنګ رنګ خبرې وکړي چا ویل شته چا ویل نشته دی او دلته یو ځوان دی خان دی دې ته ویل السلام علیکم یا برشه بچې دا پیژنې هېڅ شی دی نوم یې درځي نوم نه درځي نوم یې نه ورځي ډېره مننه قدرمندو رالو دلته هم د خلکو نظرات واغسته او راځو دي ماما ته ماما ښه جوړې خیرت دی څنګه خفه ناست دا پیژنې ماما دا نه پیژنې دا ټیم دی خبرې پې نه کوي راځئ کیمرمین دلته ګورو یو مشر ناست دی سم خبرې کوي السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی شیخ محترم ښه جوړې خیرت دی خیر و خیرت خدا فضل څومره وخت پس دې دا ولیدو دا قریبا د 50 پته کاله پکې 50 کاله 40 کاله دا هغه وخت لاټرین نه شو هغه وخت راوتلو و نو بختور خلکو دا لاټرین نه وکنه دا غوډه زبردست دی بختور سره په کور کې دا لاټرین دې لاټرین سره ډېر غټ برکتونه پکې او خو دې وکړي چې هغه په خوانه وخت هماغه وختونه راشي او د په خوانه صادق خلکو ډېر خلک وکنه نو ان شاء الله کې دې شي الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د غلاټونه په خپل کورو کې بلکې او خلک واخلي دا ډېر ښایسته شی دی او خو زبردست لاټرین دی دا چې ولګي برته ضرورت نشته منصور په تیر چول په خوا دې کې یاره موږ په خوا 15 په تیلا ماچو او یو هفته کار وکړو نو یو هفته کار کو کنه خواږه وکړځانو دې ډیره بچایم کړی دا کنه نه 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 په دې ډیره کړی دا 15 په تیل باندې جواز نه وخت ډیر تیر کړی بچای کړی دا مشرانو دا غوډه په 15 په کال دې نه مخ کې شمه و شم نه و ها دې نه مخ کې څه شو شمه و نو دې نه مکه لاټین نو هغه شمه وا یو شمه ورته وای کنه شمه به لګولا یو د غره لرګي جوړ لرګي دړو کې ورته ماګه ته ورا چولو او رڼا به کوله په خوا وخت کې کنه دې نه مخ کې به دا جره پدا چې هغه شمه دیوراله چمنه او شمراله او دیوا شمه به داراله دې پسې سیوګیس ختم نو دنا خو ختم خدا غوتم ختم نه دي بس د کښته بس د کې نشته نو کل خدا نه پیژني کنه نو ماشومان نو بس خلک ډېر خلک پیژني ولې نه پیژني نو سره به نه ځای نه ماشومان به نه پیژني دا څه شي نو ماشومان خبره ماشومان خو ډوډۍ نه پیژني ډېره مننه موږ له وخت راکړو ډېر مننه مهرباني جهان مننه وروره ښې جوړې کوم پې لږه رڼا واچو کندي تاسو مشرانو ته ډېره رڼا درکړې ده ته به اوس په دې رڼا لاټین چې دا داسې سره په لاټین نوم باندې پېژنم نور نو پښتو کې ګوتې به دې مو ته اوسه پورې نه وړي ځکه نه یو ګوتې ورکړه ګوتې یو څه شاټ نه کوي نه کوي شاټ نه کوي نه کوي شاټ قدرمندو دا تېرېږي ورکړه لاسه ته خو بې سره رڼا نه اچې دې ستاسو په مشرانو باندې ډېره رڼا اچولې ته پې څه روشنایي واچوه څه صفت یې کې ډېر وخت پس ته ولیدو سلام ولا واچو ځه سلام واچوه قدرمندو رالو دلته یو بل ماما دی او د نینو پټې لګولې السلام علیکم د سلام یو لنډه مرکه کوم سلام رسول الله صلی الله علیه جوړ تازه بخیر دا د څونه وخت پس ولیدو ډېر محترم ودان غوڅ 15 کاله پس مې کتل 20 کاله پس لکه رڼا پې واچو لږ صفت یې وکړ دا نوې کلي وپېژني دا ماشاءالله دا خو هغه وخت خسته کار پې کوم ځکه دې کوم تیل واچول باطې مو پیدا کوله اول یو دکان بل ځای ته وړي دې باطې پکې راوتلې هغه چې حساب یې دې 19 کال کې باطې مو سره اوس پرتی 200 پر چا ولا خسته دي ها نو دې کې ممتیل واچول بس دې په تیل په واچول ټول مو دې کار پې کو دې نن سبا چیرته دی څنګه همدا نن سبا چیرته چا کرشتم نه کباړي دکان سره باندې راي بس دې شي کومې کې به یو وخت دې وو دې خلک چې موږ د خلکو دکان مخ ته نظر کوي
ورکونه نه ولا شي کله دا څوک مکه خپل مکه دا لازم شي نو اوس سهولت شو لکه سولر رالی بیټریان رالی دا دمه شو کنه ډېره مننه چې تا موږ نه واخله ما خی جوړې څونه وخت پس دې دا لاټین وکړ زما په لاس کې دا روس مې ولید دا څه وی بس دا خو ستاسو د تور شپو یارو کنه تاسو به دې کې د 3 روپو تیل واچول او 2 هفتې به ورته کېناستئ ډېر پخوا وخت حجره کې به مشران به جرګې به وي فیصلې به وي مرکې به وي اوس خو وروره داسې شی نه وتلی دی چې وروره څه خو قربان دی دی لاټین به منې لاټین به دې منې ډېره بادشاهي تېره کړې ده هو ډېر ځینې خلک دا نه پېژني دا څه شی دی داسې ټیم دی که نه دا یو وخت کې ستا خبره چې دا ډېره ښکلې وه دیره کې هر ځای کې بس ډېره ښکلې بس وروره لګېدو ستا خبره چې د 3 روپۍ تیل به یې اچول ډېر کار به یې کوله هغه وخت خو بجلي نه و اوس دا چې دمه شولو که نه دا اوس دمه شو اوس دا تا سره کور کې شته دا یاره هغه ورکوټ شته دې بچې د دې بچی دا خو کباړي سره نه پیدا کېږي دا خو ما ډېر په مشکله پیدا کړ که نه بس پخوانی شی دی که نه پخوانی شی ډېره مننه موږ له مور قدرمند یو مشر خبره کوله وایي زما د زوی واده درېیم کلي ته لاړم د دې نه یو بل سوي ګیس ورته وایي هغې ته یې پالتا شوله هم یې ته وایي څه په جرګو مرکو راوړه ورته مې ویل چې ما سره یو انجینر هم ولېږه چې هغه ما ته ولګوي نو دومره سادګي او مینه محبت پوهه نو د زوی واده یو بل کلي ته لاړلو په جرګو باندې چې موږ ته دا سوي ګیس راکړه چې زموږ واده خاطي د شپه ده نو رڼا به وکړي نو وایي موږ سره یو پوه کس هم ولېږه چې هغه موږ سره راشي او دا موږ ته ولګوي نو دې باندې ډېره زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټن کې کاږئ له ښکلیو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ له لیدلو مو نړۍ مننه